سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د تل په څیر بیا هم داسې ویډیو درته راوړې ده چې ستاسې پوهه به د موبایل، انټرنیټ، کمپیوټر او د نورو معلوماتو په باره باندې به ستاسې وړتیا زیاته کړي او ستاسې پوهه به زیاته کړي. لکه څنګه چې ما د ویډیو عنوان ټاکلی دی چې ځان د موبایل او ماسټر جوړ کړي. د دې معنا دا ده چې زه تاسو دپاره هغه ټریکونه وړاندې کوم، هغه معلومات وړاندې کوم، هغه سټینګونه زه تاسو ته ښیم چې هغه په موبایل کې تاسو ورباندې نه پوهېږئ او ستاسو دپاره هغه ډېر ګټور وي او ستاسو دپاره ډېر اساني، هوسایي او ارامي راولي او ستاسو په موبایل او په انټرنیټ کې هغه ستاسو دپاره پرمختګ وي. لکه زه چې تاسو ته مې عنوان وړاندې کړی دی، زه غواړم د همیش لپاره په انټرنیټ کې، په موبایل کې، په کمپیوټر کې هغه اسانه او په زړه پورې معلومات تاسو ته وړاندې کړم چې ستاسو هغه د خوښې وړ وګرځېږي او ستاسو دپاره ډېر په زړه پورې وي. نو راځئ نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته درې داسې ټریکونه ښیم په انټرنیټ او په موبایل کې چې هغه به ستاسو دپاره ډېر زیات په زړه پورې وي. نو لومړی ستاسو څخه په ډېر درنښت هیله کوم درنو دوستانو، لکه څنګه چې زه همیشه په دې چینل کې ستاسو دپاره په پښتو ژبه باندې، په انګلیسي ژبه باندې ستاسو دپاره ډېر مهم معلومات وړاندې کوم، لکه څنګه چې هغه د سوشل میډیا معلومات دي، د موبایل معلومات دي، د کمپیوټر معلومات دي. دا زه تاسو ته ټول وړاندې کوم. له دې څخه وروسته نو ما ډېرې مهمې او په زړه پورې ویډیوګانې دغه دې اپلوډ کړي دي. تاسې راسئ دغه ویډیوګانې تاسې هره یوه کتلی سئ او د دې څخه ګټه اخیستلی سئ. خو زه یوه غوښتنه درڅخه کوم، هغه دا چې هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هره ویډیو لایک او کمنټ ورباندې وکړي. نو دا به ستاسې زموږ سره یو سپورټ وي، یو ملاتړ به مې وي. نو د دې څخه وروسته به موږ ستاسې لپاره هره ورځ ډېر په زړه پورې او مهم معلومات په دې چینل کې تاسو ته وړاندې کوو، هغه به تر هر چا له مخکې تاسو ته رسېږي. نو ډېره مننه. راځئ په خپل د ویډیو باندې شروع کوو. لکه څنګه چې زه تاسو ته نن درې شیان ښیم. خپل په موبایل کې، خپل په پلی سټور اکاونټ کې، خپل په پلی سټور کې په ګوګل کې چیش پیدا کړئ دغه پیس سمسونګ دغه اپلیکیشن پیدا کړئ. لیدلی سئ پاس سمسونګ مازې په پلی سټور کې سرچ وکړئ دغه پیس سمسونګ چې دی دغه تاسې را ډاونلوډ کړئ. له ډاونلوډ څخه وروسته لومړی زه درته دا تشریح کوم چې دا چیش کار کوي. کله چې موږ تاسې یو وخت کې راځو ټیلیګرام اکاونټ جوړوو، فیسبوک اکاونټ جوړوو، په یو فیسبوک باندې لاګین کیږو، نور اکاونټونه لرو د فیسبوک، واتساپ اکاونټ لرو، ګوګل اکاونټ لرو، انسټاګرام لرو، دغه رقم ټویټر لرو، یا هم ګوګل اکاونټ ته موږ داخلیږو، سمسونګ اکاونټ لرو، یو په بل سایټ کې موږ ځان لپاره اکاونټونه جوړوو. نو دا خو بیخي ډېر اکاونټونه کېږي. د دې همیشه زموږ تاسې څخه د خپل آی ډي پاسورډ یېري. نو هغه بیا داسې وي چې یا موږ ایمیل ته لاسرسی نه لرو، یا هم نمبرو ته لاسرسی نه لرو، یا هم داسې وخت راغلی چې هغه زموږ سره نه وي. نو زموږ څخه کوډ هم د همیشه لپاره یېري، ځکه دونه ډېر پاسوردونه هره ورځ د هرې آی ډي د هر اکاونټ دا یاد ته د سړي نه راځي چې یوزر نیم یې څه شی و او د دې اکاونټ پاسورډ څه شی و. دغه اپلیکیشن ستاسې سره دا مرسته کوي، دا کومک درسره کوي چې کله چې تاسې یو ځای ځئ اکاونټ جوړوئ، په اکاونټ کې اپډیټ راولئ، لاګین کېږي یو ځای یو سایټ ته، یو اپلیکیشن ته تاسې لاګین کېږي، دا سمسونګ پیس به ستاسې سره بیخي ډېره مرسته وکړي. هغه دا چې ټوله یوزر نیم او پاسورډ دی ستا لپاره ساتي. کله چې ته څنګه وغواړې چې زه غواړم دلته په دې سایټ کې انټر سم، داخل سم، یا هم دې اپلیکیشن ته داخل سم، یا هم غواړم فیسبوک ته داخل سم، دی به تا ته ډایرکټ ستا یوزر نیم او پاسورډ راولي. لکه مثال د خبرې زه راځم، دا د زه خپل اکاونټ خلاصوم. اوس ورته وګورئ، زه دلته خپل اکاونټ خلاصوم. چیرې زه فیسبوک راولم، دلته دا دی فیسبوک را خلاصوم. کله چې زه فیسبوک را خلاصوم دلته زه به په دې ځای باندې کلیک وکړم چې لوګین انادر اکاونټ. زه غواړم دلته یو اکاونټ خلاص کړم. زه اوس راځم دغه فون او ایمیل چې دی په دې باندې کلیک کوم، ډایرکټ ماته چیش راځي سمسونګ پیس. دی ماته وایي چې که ته غواړې چې دغه آی ډي لوګین دی پر دغه نمبر چې تا جوړه کړې ده، نو ته چیش وکړه، نو ته مازې ورباندې کلیک وکړه. زه راځم په دې باندې کلیک کوم. کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم دی ماته وایي هغه به مې چې څه غواړي، هغه د کوم د ګوتې کوډ چې ما لګولی دی خپل موبایل ته، دی زما څخه هغه غواړي، وایي هغه ته ورکړه تر څو ته دا ویریفای سي. کله چې ما دا کوډ ورکړه هغه ویریفای سو، دا د زما نمبر یې راوړ، زما د اکاونټ لکه تاسې لیدلی سئ. همدارنګه دا د زما پاسورډ راوړ. اوس د دې څخه وروسته زه نور دې ته ضرورت نه لرم چې بیا اکاونټ، ایمیل، یوزر نیم ورکړم، پاسورډ ورکړم. خالص په هغه اکاونټ باندې کلیک کوم، په لوګین باندې کلیک کوم، دی راځي لاګین کېږي. اوس مهمه خبره دا ده، دا لوګین کوډ ریکوایر. د دې معنا دا ده، په دې باندې هم ما ستاسو لپاره مهمه ویډیو جوړه کړې ده، تاسو ته مې دا معلومات وړاندې کړي دي، تاسې زموږ په چینل کې کتلی سئ. د دې معنا دا ده چې دا 2 فیکټور اتنایزیشن دی.
د دې معنا اوتنټیکیشن دی، معنا د دې دا ده چې زه کله چې یو څوک غواړي زما اکاونټ خلاص کړي یا زه غواړم زما آی ډي خلاصه کړم، که هر څو د یو چا کوډ او نمبر زده وي هغه زما آی ډي ته نشي داخلېدلی، بې له دې څخه چې هغه دوم کوډ چې کوم نمبر ما ورکړی دی هغه نمبر ته راسي او هغه نمبر زه ورکړم، له هغه څخه وروسته زه بیا زما اکاونټ ته داخلېدلی شم. لکه هغه کوډ چې تاسې اوس ولیدل راغی هغه چې دلته اوس زه ورکړم دستي لاګین کېدلی شم. نو دا زه ایله کوم راځم شاته تاسو ته د دې نورې ښوونې کوم. نو زه بیا راځم لکه زه نه غواړم چې دغه ډایرکټ اکاونټ چې ده ماته راوړی ده په دې باندې لاګین سم، معنا زه نه غواړم دا اکاونټ، زه نور اکاونټونه ګورم چې زما سره نور کوم اکاونټونه سته، کوم اکاونټونه زه لرم. دا دی زه د فیسبوک لپاره دا اکاونټ لرم، د فیسبوک پیج لپاره دا اکاونټ لرم، د دې سایټ لپاره زه دا اکاونټ لرم، د ګوګل اکاونټ لپاره زه دا اکاونټ لرم، یو د بل فیسبوک لپاره زه دا اکاونټ لرم. هر یو چې زه ډایرکټ ورباندې کلیک کوم دی ماته وایي چې ته ماځې دغه داخل کړه، هغه خپل بایومیټریک ترسره کړه، خپل تلیفون راته وښیه چې آیا د رښتیا ته یې که نه یې. له هغه څخه وروسته موږ ډایرکټ هغه کوډ او هغه نمبر چې دی هغه موږ ډایرکټ خپله راوړو. د دې مهمه ځانګړتیا دا ده د دې سمسونګ فیس چې زه یې تاسو ته وښیم، کله چې تاسې غواړئ یو ځای یو اکاونټ جوړ کړئ، که په فیسبوک کې، که په ټویټر کې، که بل هر ځای چې تاسې ماځې اکاونټ جوړوئ، چې دا ته څنګه اکاونټ جوړ کړې، که یو بل سایټ کې اکاونټ جوړوئ دا څنګه اکاونټ جوړ کړې، دی دستي هلته خپله نوټیفیکیشن درته راوړي چې ته غواړې چې په دلته په د سمسونګ فیس کې دا دغه کې دا ثبت کړې. نو که چیرې تا ورته وویل چې هو ما دې سیو کلیک کړه، که دې وغوښتل چې یا نو کلیک کړه، یعنې همیشه ته دې ته ضرورت نه لري چې ته راځې بیا به په سمسونګ پاس کې ته د اکاونټونه ذخیره کوې، یوزر نیم به ورکوې، کوډ به ورکوې، دا ټول شیان ستا څخه هېڅ غوښتونکي نه دي، دی ډایرکټ هلته خپله ثبتوي. او بله مهمه ځانګړتیا یې دا ده کله چې ته راځې خپل یوزر نیم په یو اکاونټ کې چینج کوې، پاسورډ چینجوې، یو ځای خپل نمبر چینجوې، د هر اکاونټ لپاره، د یو فیسبوک لپاره، د واتساپ لپاره، د ټویټر لپاره، انسټاګرام لپاره، هر اکاونټ چې ستا په موبایل کې کله چې ته دا ماځې اپډیټ په هغه کې راولې، تغییر کې راولې، چینجز کې راولې، دی دستي تا ته نوټیفیکیشن راوړي چې آیا ته غواړې چې دا ستا چینجز چې دي دا دلته سیو سي. معنا کله چې تا هغه چینجز هلته ورته اوکې کړې چې هو دا دې په سمسونګ پاس کې هم سیو سي، کله چې دا سیو سو بیا تا ته هغه اپډیټ معلومات راوړي. لکه زه اوس مثال د خبرې د خپل آی ډي ته دلته پاسورډ ورکوم، زه د دې آی ډي پاسورډ بدلوم، دی ما ته هلته وایي ته غواړې چې دا په دې کې چینجز راولې، معنا دا زموږ سره چې ثبت دی دا اکاونټ به موږ اپډیټ کړو، هغه نوي معلومات به موږ د ځان سره وساتو. زه خالص اوکې بټن ته ضرورت لرم، نور هېڅ شي ته هم ضرورت نه لرم. په اوکې بټن باندې کلیک کوم، دی بیا دلته چې کله راځم زه غواړم لوګین سم، دی ما ته هغه اپډیټ معلومات راوړي، ما ته هغه زاړه معلومات چې کوم د ده سره پراته دي هغه نه راته راوړي. نو دا ډېر په زړه پورې شی ده، ډېر مهم شی ده. همیشه زموږ تاسو لپاره د خلکو څخه د اکاونټو پاسورډونه یېري او یا هم بیا نمبر یا هم ایمیل ته لاسرسی نه لري، بیا ډېر ورسره په تکلیف وي، بیا نه پوهېږي چې څه وکړي. نو دوهمه خبره دا ده کله چې تاسې غواړئ یو ځای یو سایټ کې ګرځئ، دا د په ګوګل کې ګرځئ، مثال د خبرې زه سرچ کوم، دا د پایتان کورس زه دلته سرچ کوم، کله چې زه د پایتان کورس سرچ کوم زه دلته یو سایټ وینم، نو دا سایټ زما خوښ سو یا په دې کې معلومات زما خوښ سو، یا زه بیا غواړم دا لاسته راوړم، یا زه بیا غواړم دا وګورم، خو زه بیا دا زما څخه ورکېږي، نو زه به څنګه د دې لینک ساتم، څنګه به زه د دې معلومات ځان سره ساتم. تاسې د دې دپاره هېڅ شي ته نور اړ نه یاست، خالص په دې باندې کلیک وکړئ، داسې سکرین شاټ کړئ. کله چې مو داسې سکرین شاټ کړ بیا تاسې دې ته ضرورت نه لرئ چې تاسې به دغه کوډ دلته راځئ، دغه خط به دلته لیکئ، بیا به سرچ کوئ. نو تاسې له هغه څخه وروسته خپل ګالري ته راسئ، کله چې ګالري ته رالاست په دې درې ټکو نښانو باندې کلیک وکړئ، له هغه څخه وروسته و دې سټینګ ته راسئ. دا دوم اپشن د نن ویډیو دی چې زه یې تاسې ته ښیم. دغه ګو ټو ویب سایټ اپشن به ستاسې په موبایل کې داسې بند وي، دا به داسې آن کړئ. د دې معنا دا ده کله چې زه په یو سایټ څخه سکرین شاټ اخلم، د هغه سکرین شاټ هغه سایټ چې دی کله چې زه راځم هغه سکرین شاټ خلاصوم، دلته به ماته څه راغلي ګو ټو ویب سایټ. د هر ویب سایټ د هر ادرس سکرین شاټ ستاسې اخیستی دی به ډایرکټ هغه ځای ته ځي. کله چې هغه سیټینګ تاسې آن کړی وي له هغه څخه وروسته مازې خپل سکرین شاټ راواړوئ، په ګو ټو ویب سایټ باندې کلیک وکړئ، دی ډایرکټ چیرې راځي دا ده لیدلی شئ هغه معلوماتو ته راغی. زه اوس تاسې دپاره یو بل مثال یې ښیم، یو بل مثال وړاندې کوم. لکه زه مثال د خبرې راځم دلته په د ګوګل کې زه دلته یو بل شی سرچوم، اوس مثال د خبرې دلته ما بل سرچ کوم لکه څه شي، لکه دا سکویل کورس سرچوم، دا دی مثال د خبرې زه د دې څخه سکرین شاټ اخلم، دغه لرن سکویل دی صحیح دی، د دې څخه زه سکرین شاټ اخلم.
اوس راځم دغه سکرین شاټ زما سره د وخت لپاره پروت دی. کله چې زه خپله ګالري راخلاصوم په خپل ګالري کې ما چې په دې ګو ویب سایټ باندې کلیک کوم دی به خپله ډایرکټ هغه سکویل دغه ته راځي سایټ ته راځي. هغه سایټ به ستاسې لپاره آن وي او همیشه به در سره پروت وي. تاسې به نور ودې ته ضرورت نه لرئ چې یا لینک ته ځان سره وساتئ یا هم توري په یاد کړئ یا هم بیا لیکنه وکړئ. نو دا دوهم ټریک. دریم ټریک بیا هم په دې باندې درته معلومات وړاندې کوم چې د همیشه لپاره موږ تاسې یو لیکنه غواړو کاپي کړو، یو شی غواړو کاپي کړو، یو نمبر غواړو کاپي کړو، یو تصویر غواړو کاپي کړو، یو هر څه موږ په موبایل کې همیشه لپاره غواړو کاپي ولرو. موږ باید یو داسې کلیپ بورډ ولرو که چیرې تاسې د موبایل رښتینی کارکوونکي یاست، د سوشل میډیا رښتینی کارکوونکي یاست، نو تاسې باید داسې یو کلیپ بورډ ولرو چې زه هر شی کاپي کوم غواړم د ځان سره وساتم هغه باید په یو کلیپ بورډ کې پراته وي او داسې ځای به پراته وي چې دا زه څنګه غواړم په یوه سکند کې زه هغه شي ته لاسرسی ولرم او هغه کوم څه چې ما کاپي کړي هغه څخه ګټه واخلم، استفاده یې کړم، پیسټ یې کړم یو ځای یو چا ته یې ولېږم. نو د دې کار دپاره تاسې په خپل پلی سټور کې څه شي وکړئ. تاسې خو پښتانه یاست، د پښتو کیبورډ څخه استفاده کوئ، پښتو لیکنې کوئ، نو تاسې به د پښتو لپاره په دې سمارټ پښتو کیبورډ باندې کار وکړئ. دا سمارټ پښتو کیبورډ که څه ما نه دی جوړ کړی، خدای د بل چا له طرفه جوړ شوی دی، زه یې پېژنم هم نه. دا سمارټ پښتو کیبورډ دی، ډېر په زړه پورې کیبورډ دی، ډېر په زړه پورې کیبورډ دی. په دې کیبورډ کې یوه تر ټولو غټه ځانګړنه دا ده چې لکه له سارې چې دا تېرې څو دقیقې ما تاسې ته خبرې کولې، نو هغه د دې دپاره تاسې داسې کلیپ بورډ تاسې ته په لاس درکوي چې تاسې به د دې سره ډېر هوسا او ارامه شئ. لکه زه مثال د خبرې دا نوټ راخلاصوم، زه چې کله دلته نوی نوټ راولم دلته ماته کلیپ بورډ راځي. دا دی ګوره اوس دا زما کیبورډ دی. یو خو له یوې خوا دا ډېر په زړه پورې کیبورډ دی، ټول توري مکمل لري، پوره لري، د پښتو کوم ځانګړنې چې هغه مکمل کې پکښې دي، ورسره ډېر په زړه پورې کلمات ورسره دي په لیکلي ډول. السلام علیکم، وعلیکم السلام، درود شریف، سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحیم، جل جلاله، صلی الله علیه وسلم، دا ټول شیان کې پکښې دي. تر دې وربرسېره تاسې دا یو نشان لیدلی شئ، دا د نوټ نشان دلته پروت دی، دغه کوم اپشن چې دی په دې باندې کلیک وکړئ. هر هغه څه چې تاسې کار کړي وي، تاسې کاپي کړي وي، هغه به په مکمله توګه دلته پراته وي. یعنې دا هیڅ لیمیټډ نه دي، دا هیڅ لیمیټ نه لري. معنا دا چې دا داسې لیمیټ نه لري لکه زموږ تاسې سکرین شاټونه اخیستي یو شی مو کاپي کړي په خپل موبایل کې، هغه لیمیټ لري تر 10 پورې، تر 15 پورې، تر 20 پورې ساتل کېږي، له هغه څخه هېڅ هغه نور سټوریج نه لري، نوره ډیټا نه شي ذخیره کولی. دا انلیمیټډ هر هغه څه چې تا کاپي کړي، لکه چې دا اوس زه دا موس څرخومه لاندې راځم، دا د بیخي ډېر وخت شیان دي چې دا ما کاپي کړي دي او زما سره پراته دي. نو تاسې ډېر په اسانۍ سره د هر یوه څخه استفاده کولی شئ. ما چې پر ورباندې کلیک وکړئ، کله چې ورباندې کلیک وکړئ هغه ډایرکټ درته راځي. بیا هم په دې کې تاسې لینکونه ساتلی شئ، خپلې لیکنې ساتلی شئ، هر هغه څه چې تاسې غواړئ یا وګورئ، ما چې ورباندې کلیک وکړئ هغه ډایرکټ دلته تاسې ته راځي او تاسې د هغه څخه ګټه اخیستلی شئ. یعنې دا یو ډېر ښه مهم کلیپ بورډ دی چې ستاسې په دې کې هغه کوم دغه چې تاسې ساتلي یې، کوم کاپیان چې تاسې ساتلي یې، د یو ځای څخه مو کټ کړئ، یو څه مو ساتلي، یو څه مو کاپي کړي، یو څه ته بیا لاسرسی کوئ، نو بیا دا په دې کیبورډ کې یو ډېره مهمه ځانګړنه ده، ډېره مهمه ځانګړتیا لري او ډېره په زړه پورې ده او ډېره ښکلې ده. نو دا و د دې نن ورځې ویډیو هیله ده چې ستاسې دپاره به د خوښې وړ ګرځېدلی وي او د معلومات به ستاسې دپاره د خوښې وړ وي. نو ستاسې څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې که چیرې بیا هم دا ستاسې دپاره د خوښې وړ و، نو هیله ده چې ویډیو خوښه کړئ او د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.